بیا درته وایم پښتون قام هم قام نه دی. دا څنګه قام دی چې په اتیا زره اتفاق نه وکړو؟ قام خو پنجابی و چې په یو ارشد شریف راچک و. قام خو سیندای و چې یو آی جي یې وړ، یو آی جي هلته د پولیس والا وړی و، نو ټول استعفې ورته پیش کړي. قام خو بلوچ و چې په یو اکبر بوکټي تر غرونو پره لاړل. موږ پښتانه په اتیا زره مړي نه یو راټول شوي. نو قام به قام جوړیږي، دا به په ملي فکر جوړیږي. ملي فکر په تقسیم نه جوړیږي چې دلته خپل نفرتونه سره ساتو. نفرتونه په خپل منځ کې ختم کول دي او اتحاد جوړول دي. بیا به موږ هر ظالم ته سزا هم په خپلو لاسونو ورکولی شو او بیا به موږ دلته په خپله خاوره هر مظلوم او هر شهید ګټلی شو. راتلونکي نسل ته به یو ښه ژوند ګټلی شو، خپل وسایل به ګټلی شو، خپل اختیار به ګټلی شو، خپله خاوره به ګټلی شو. د دغې دا علاج دی. نور منم دلته مسلې ډېرې دي، نور په مختلف اینګل کتلی شو، خو زموږ نن سبا ترجیحات دا دي چې د قام یو اتحاد ته وهڅوو. دا به د ټولې مسلې حل شي. څه به هره ورځ په پاتې کې ګرځو؟ که دلته مو اتحاد وکړو د پاتې خونه به قام هم خلاص وي، موږ به هم خلاص وو. دا یو سیاسي لار ده، دا یو اجتماعي لار ده. د دې دپاره لږ کار کول دي. نو محترمو په دې کې سنجیده شئ. باقي دا ریاست نه تېر انصاف درکړی دی، نه نن درکوي، نه په راتلونکي کې داسې څه فکر شته دی. د دې دپاره اتحاد نو مننه کوم.